تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب پمنس کی تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب پمنس کی زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب ور سره ولې کطالبو ډېر ملنګ پښون ور سره ولې کطالبو ډېر ملنګ پښون اوس شهید شوی دی دغه انقلاب په منځ کې زما د خړې حجرې وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب پمنس کی تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب پمنس کی زما د خړې حجرې وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب پمنس کی ور سره کښېږده هم په څنګ په سپین کاغذ لیکلي ور سره کښېږده هم په څنګ په سپین کاغذ لیکلي ما چې وکړی کوم وصیت او کوم خطاب په منځ کې زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب په منځ کې تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب په منځ کې تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب پمنس کی زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب پمنس کی ډرون چې خړلې و پتن می سوځیدل چانټه ډرون چې خړلې و پتن می سوځیدل چانټه زما خړ قبر ته راوړه د نقاب په منځ کې زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب په منځ کې تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب په منځ کې تصویر میوار بیا یک شیش د کتاب په منځ کې زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب په منځ کې نقاب چانټه پر چې ټوپک او څېرې پیر جامې نقاب چانټه پر چې ټوپک او څېرې پیر جامې ټول په تابوت کې کړه اله د کوم دریاب په منځ کې زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب په منځ کې دا د مخبت احساس غزل تا کدی ځای پیدا کړو دا د مخبت احساس غزل تا کدی ځای پیدا کړو یار کړه چا پیدا کوم فاصل یا کوم با پمنس کی زما د خړې حجرې د
وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ ګلاب تصویر می ورله بیا یې کښېږده د کتاب په منځ کې تصویر می ورله بیا یې کښېږده د کتاب په منځ کې زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې حجرې د وچ تصویر می ورله بیا یې کښېږده د کتاب په منځ کې تصویر می ورله بیا یې کښېږده د کتاب په منځ کې زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د خړې تصویر می ورله بیا یې کښېږده د کتاب په منځ کې تصویر می ورله بیا یې کښېږده د کتاب په منځ کې زما د خړې حجرې د وچ ګلاب زما د